هالیووډ تر بلې خبرتیا وتړل سو، لامل یې کوویډ-19 دی. دا فلمي صنعت له وړاندې د بیا پیلېدو چمتووالی نیسي. د فلمي ستورو لپاره چې دا ځل سرې غالۍ وغوړېږي، ډېر بل ډول به ښکاري. د ستورو د لاسلیک لپاره به مینهوال نور یو بل نه پورې وهي. خبریالان او کسان به د شتمنو او وتلو کسانو سره اوږه پر اوږه نه وي روان. پر ځای به د فلمونو لپاره جوړه سوې ننداره داسې وي. خبریالان به د یوې هندارې تر شا ولاړ وي. فلمي ستوري به په ویډیویي بڼه مرکې کوي. ټولنیز واټن به نوی عادي حالت وي. د امریکا د لاس انجلس یوه کمپنۍ هڅه کوي د سرې غالۍ تجربه له سره پلان کړي او څومره ژر چې کېدای سي هالیووډ بیرته په حرکت راولي. تاسو یو تمځای وینئ. دلته به د ټولو هغو میلمنو تبه کتل کیږي چې سرې غالۍ ته راځي. موږ یوه لار جوړه کړې. ستوري، میلمانه او یا د هغوی ملګري به یوازیني کسان وي چې پر سرې غالۍ به قدم ایښودلی شي. داسې به نه وي چې تاسو د چا تر شا پسې شئ او یا په سلګونو کسان پر غالۍ ولاړ وي. خو دا یوازې هالیووډ نه دی چې فلم جوړونکي په خپلو نویو لارو چارو غواړي د دې صنعت ماشین بیرته پر حرکت راولي. د فرانسې په بوډاو کې هم د فلم فستیوال داسې جوړ شوی و چې خلکو کولی سوای له خوندي واټنه فلمونه په خپلو موټرونو کې وګوري. د دې نظریې هدف دا و چې د سینما غوښتنه او هیله بیا پیدا کړي. دا ښکاره کړي چې یو ځای فلم کتل هغسې نه وي لکه په کور کې چې یوازې فلم ګورئ. په تیره بیا د ټولبندیز په شرایطو کې چې د یو ځای کېدلو بله هیڅ لاره نه وي. ځینې کارونه چې ډېری یې خوښوي که په ګډه ترسره کیږي خلک ښه احساس کوي. دغه نظریه له وړاندې د نندارچیانو خوښه سوې. دا یو ډېر ښه فرصت دی چې بهر یو ځل بیا وتلی شو او هغه هم په سرخلاصي ځای کې. په بورډو کې مو دا لومړی ځل دی. فکر مې وکړ چې په خپل پخواني موټر کې به ولاړ شم چې خوند وکړي او د بیرته راتلو په وخت مو پولۍ او بیر هم واخیستل. لومړی ځل دی بهر ته راوځو. لومړی ساعت تیري د لومړي ځل لپاره عادي ژوند ته ورګرځو. ډېر خوند کوي. د ټولبندیز پر وخت په ساعتونو فلمونه کتل سوي لکه د نټفلیکس کمپنۍ چې وړاندې کوي. دغه فلمي صنعت هیله لري د پخوا په څېر سینما ته د بهر تللو کلتور لا هم له منځه نه وي تللی، خو ان د فلمونو وړاندې کول بله په راتلونکي کې بدل سي.